ډېر زیات دردېدلي وو د پښتنې خاورې چې دا یو ځل بیا امن تالان کېږي لګیا دی نو په دې باندې موږ ډېر زیات زموږ اړونه دردېږي. سنت دا وړ 4 کسان پرون د نامعلومو کسانو لخوا نه هلته په ګولۍ ویشتل شوي وي. کاله وشول چې زموږ دا ځوانان مري دغسې بې تپوسه. دا زمون قومي مشترکه مسایل دي. دا د ان پی مسله هم ده، دا د پښتونخوا میپ مسله هم ده، دا د ان ډي ام مسله هم ده، دا د پی ټي ام مسله هم ده. ټامونه نیکې هیلې او احترامات قدرمنو زه سیام خان دا شیبې په پېښور کې د پریس کلب مخې ته ولاړ یم. یو پرلت غځېدلی دغه فرلت د ملي جمهوري غورځنګ ملګرو را جوړ کړی په دغه کې زمونږ مېرمنې او سړي هو ګډونوال دي. تاسو ته د یاد دی چې 13 ورځ په وزیرستان کې د سنید داوړ په شمول باندې 3 کسان د لامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دا شیبې را سره د ان پی یو ورکر ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورته څه ملګري نوم مو څه دی؟ شیراز خان. په دې دا کومه غمیزه چې شوې ده په دغه اړه باندې څه فکر کوئ؟ دا غمیزه لومبی ځل هم نه ده او اخري هم نه ده. د اویو کالو نه بلکې زه به یم چې یو 19 کال نه دا یو تسلسل را روان دی، کله په یو شکل کې، کله په بل شکل کې، کله په بل شکل کې. نو د دې پر ضد دا احتجاجونه او دا فریادونه او دا ناستې، دا پرلتونه، دا جلوسونه، جلسې دا هم تقریبا دغه یو 19 کالو راسې را روان دي خو اثر نه کوي. په فریادونو او په جلسو جلوسونو هم ستړي شو، په چغو سرو هم ستړي شو خو هېڅ اثر نه کوي. زه خو یوازینې دا خبره کوم چې زه وایم چې یوازینې حل دغه دی چې پښتانه مشران په یو فورم کښېني. زمونږ د پښتونخوا چې کومې مشترکه مسلې دي، ټیک ته سکول کالج سرک په زمونږ مشترکه مسلې نه دي ګوندونو، خو امن، تحفظ دا زمون قومي مشترکه مسایل دي. دا د ان پی مسله هم ده، دا د پښتونخوا میپ مسله هم ده، دا د ان ډي ام مسله هم ده، دا د پی ټي ام مسله هم ده. دا د ټولو مشترکه مسله ده. نو وای نوټ چې دې باندې ټول یو ځای کینی، یو لار وټاکي، یو مشترکه سیز روان کړي چې یاره نور بس د دې مخه نیول پکار دي. ګنې په دې وړو پرلتونو او په دې وړو سیزونو میدان نه کېږي او ژړا فریاد خو موږ وکته چې دا هېڅ فایده نه راوړي. نو چې موږ د اویو کالو نه همدا وینو چې جړه فریاد هېڅ فایده نه راوړي، نو ثابته ده چې دا لار غلطه ده. د جړه فریاد دا لار غلطه ده. اوس باید مزاحمت ته لار ونیسو. ته وایې ستاسو د خبرې مطلب یوازینی دا ده چې دا کوم ملي جمهوري غورځنګ دی یا پی ټي ام دی، دې تر دې د چې څومره لاریون موږ کوو یا چغې سورې وو، دې لا تر دې د مرنګ نه دی راوړی؟ نه دی راوړی، ستاسو په وړاندې دی. که رنګ یې راوړی وی نو په دې ټارګټ کیلینګ کې به شدت نه وی، کمې به راغلی وی به خو کمې به راغلی وی، خو دې کې لا شدت راغی. ویلې چې د ان ډي ام لخوا دغه لاریون راغځېدلی و، کوم چې په وزیرستان کې 13 ورځ د سنید داوړ په شمول باندې 3 ځوانان د غیر کسانو لخوا وژل شوي. دا شیبې را سره ډېره محترمه میم پلوشه ولاړه. دوی به السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم دغه غمیزې ته کوم غبرګون لرئ؟ ګوره چې څنګه وویلي شو چې نا اولنی ځل دی، خدای دې کړي چې اخرنی ځل شي. ډېر زیات دردېدلي وو د پښتنې خاورې چې دا یو ځل بیا امن تالان کېږي لګیا دی نو په دې باندې موږ ډېر زیات زموږ اړونه دردېږي. روزانه زموږ بچي مري، زموږ میندې بورې شوې، زموږ د خاورې امن یو ځل بیا تالان کېږي لګیا دی. او زموږ مشرانو ته درخواست دی د پښتنې خاورې ټولې سیمې ته د پاټونه بالاتر چې د خدای او قرآن خاطرو کې د خپل بچو د مستقبل او د هغوی د بقا دپاره اتفاق وکړي او یو شي. دغه نامعلوم خلک څوک دی؟ تاسو څه غبرګون لرئ؟ څوک چې راشي د پښتون بچی قتل کړي او پته یې ونه لګي؟ بیا ګوره هر چاته هغه کسان معلوم هم دي، خو که نه هم دي معلوم نو آیا د ریاست څه کردار نشته په دې ټولې معامله کې چې هغوی خپل کردار ولوبوي او اولین خپل کردار ولوبوي د پروټیکشن ورکولو هر کس لا، هر سټیزن لا. د دې خبرې نه بالاتر چې هغه د کومې سیمې دی، د کومې صوبې دی، د ټولو نه غټه خبره به دی چې ریاست په دې خبره کې خپل کردار ولوبوي، په نیشنل اکشن پلان پوره عمل وکړي او زمونږ بچو له د علاقې چې نیولي مرج ډسټرکټس دي محفوظ کړي. اوس څنګه چې مې تاسو ته وویلې چې په دغه پروګرام کې فرلت غځېدلی او په فرلت کې زمونږ نجونه پښتنې، زمونږ ځوانان، مشران، کشران ګډونوال دي. په دې شیبې راته شاهد صاحب ولاړ چې د بي 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 پلوي دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهد صاحب دغه سیستم کم نظر باندې ګورئ؟ دا کومه غمیزه چې شوې ده؟ یاره جی که دې ته موږ وګورو نو حوالې خو ډېرې دي او مطلب دا ډېر وخت نه دا یو پروسس دی روان کړی دی او قتل عام کېږي لګیا دی او خاص کر د پښتون قتل عام کېږي لګیا دی چې کله نه دا ملک آزاد شوی دی تر هغه وخت نه تر اوسه پورې که تاسو وګورئ نو که قرباني ورکوي لګیا دی نو پښتون قرباني ورکوي لګیا دی.
نو د دې مخنیوي پکار دی او د دې لپاره د یو پالیسی پکار ده چې کم سے کم مطلب پښتون ته غوسه ملایويږي نه خدای ویني د پښتون ډیر سپکه ده پردې کې تویږي نو موږ د پیپلز پارټي طرف نه زه خپل د پاکستان پیپلز پارټي پیپلز سټیټ اسوسییشن خیبر پښتونخوا سیکرټري انفارمیشن د اړه د سټیټمنټ ورکول غواړم ریاست ته چې باقي پښتون کې سکت نشته او برای مهرباني چې دا کم قتل عام دی قتل غارت ته دا بند کړی شي. تاسو څه د نور څومره چې سیاسي ګوندونه دي باندې غږ کوي چې راغونډ شي دا خو زمونږ غم او زمونږ جنگ او زمونږ ټول چیزونه یو دي دا که راغونډ شي نو زمونږ د خبرې چغې به رنګ رانه وړي. یاره بالکل تاسو خبره ټیک ده زه تاسو سره اتفاق کوم په دې خبره باندې ځکه خو دلته نن چې د NDM لاندې کم د احتجاج کیږي لګیا دي نو په دې کې دي ټولو پارټو ته دعوت ورکړی دی نو ټولې پارټۍ راغلي دي خامخا چې اواز اوچت شي زه ګڼم چې ان شاء الله مثبت نتایج به راځي. هسه مننه کوم چې وخت ثانک یو سر ثانک یو. د څه خپل غږونه کې خوده شو ځکه چې دا لاریونونه داسې بندیزونه موږ ډېر وکړو خو سرنګ یې رانوړو تاسو څه په سختو ټکو کې ګډون وکړل دا داسې وطن دی چې دلته د ټولو نه زیاته پیسې چې دا هغه په سکیورټي باندې لګي او د خلکو د ژوند سکیورټي بیخي نشته دی. دا 10 کاله وشول چې زمونږ دا ځوانان مري دغسې بې تپوسه نامعلومه کې دا مري نو دا دومره پیسې چیرته ځي دا زمونږ د بچو په سکیورټي کې دا پیسې نه لګي نو موږ ته دا هیڅ سکیورټي داسې قسم د دې د سکیورټي نه موږ بغیر د سکیورټي نه ښیو ځکه چې په کور مو بچي مري دا هلکان څلور په خپل کور په کلي کې د یو میټینګ نه راووتل او ډزې پې وشوې نو د دې تپوس موږ د دې ریاست نه کوو د دې هغه خلکو نه کوو چې هغه ټولې پیسې په سکیورټي لګوي د هغې باندې لګي دا پیسې او هغه سکیورټي چاله ورکېږي دا تپوس دې کوو که نه نو دا څلور ځوانان پرون بې ګناه بې خطا وژلي شوي دي او دا صرف څلور ځوانان نه دي دا یو مسلسل کیسه دوباره بیا روانه شوې ده هغه 2000 والا کیسه بیا نه شروع ده هغه شانتي دی په پاټا کې چې کم کارونه کول کمې طالب پرېښې وو هغه ډایلاګ دی اوس بیا طالب سره کوي نو موږ دا تپوس کوو چې دا ولې هر څه کېږي او زموږ دا بچي په خپل وطن په خپل کور کې ولې محفوظه نه دي. میم تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه TTP د وروستیو کې چې موږ وکتل کوم مذاکرات په کابل کې کېدل بیا اخونزاده چټان چې کومې خبرې اترې وکړې دغه د کوم غبرګون لري تاسو فکر کوئ چې دغه بنډارونه یا دوی سره ملاتړ بیا د پښتنو سر له شر را روان دي؟ داسې ده هم داسې ده هغې خلکو سره خبرې کېږي چې زموږ د بچو قاتلان دي په سکول کې زموږ بچي وژلي دي هغه ورځ په دنیا کې به چا هم داسې بدر ورځ نه لیدلی چې د پېښور اوسېدونکو کومه لیدلې وه هغه میندې سوال کوي تپوس کوي چې زموږ د بچو قاتلانو له که سزا نه ورکوې نو دوباره د راوستو کوشش یې ولې کوئ. سلمان ولاړ چې د ملي جمهوریت غورځنګ یو تکړه او مخکښ ځوان دی. سلمان سلامونه. سلمان دا کومه پیښه چې شوې ده کومه د وروستیو کې چې کومه غمیزه وشوله د سنید داول په شمول باندې 3 کسان ووژل شو دغه ته کوم فکر کوئ یا کوم غبرګون لرئ یا د چا طرف ته دا اشاره راوړي؟ نو دا خو ډیره واضحه او ظاهره خبره ده جی دا خو د نن نه روانه دا خو تقریبا د چکر نه د ملک جوړ شوی دی جی او مونږ په دې ملک کې چې کوم دی شامل شوي یو یا چې کوم دی یو طریقه باندې شامل کړي یو جی نو دا د هغه وخت نه چې کوم دی دا تسلسل را روان دی او بل سوال دلته دا دی چې دونه ډیر بجټ چې کوم دی په دې د دفاع په نوم باندې د یو شي په نوم باندې دلته خو کم از کم څه د 15 نه ډېره چې کوم دی سکیورټي ادارې دي د هغې باوجود چې کوم دی لکه زموږ پکې دا دی چې نامعلوم او نامعلوم دی اوسه پورې دا نامعلوم نه شو او ځان ته چې کوم دی دا کم خلک چې دا دعوه کوي چې موږ د دې وطن حفاظت کوو موږ ستاسو چې کوم دی حفاظت کوو زموږ د بجټ دونه ډېر دی خوري هغوی دا دعوه کوي چې موږ نمبر 1 یو اوسه پورې دا نمبر 1 چې کوم دی اوسه پورې دی دا نامعلوم نه کوي دا ظاهره خبره ده چې دا خلک په دې کې شامل دي او دا خلک هم د دې په سپورټ باندې چې کوم دی دغه غونډه دهشتګردي او دا ټول د دې په خپله باندې کوي. سلمان دا راته ووایي دغسې ټارګېټ کیلینګ پښتانه وژل کېږي دا به تر کومې پورې دوامداري سرنګ به رانه وړي زموږ د لاریونونه زموږ دا چغې سورې؟ یاره څونه چې زما خپل خیال دی نو زما خیال نشي چې یاره دا په دې لاریونو باندې دا چې کوم دی نو زموږ مسله حل شي. واحد حل دا دی چې موږ ټول پښتانه په شمول زموږ چې کوم مشران دي یا که د NP دي یا که د مولانا فضل الرحمن دي یا کو ګوره دلته چې دماغه کېږي
په هغې کې چې کوم دی د ماکه چاته دا نه و چې ته د NP کس یا ته د PTI والے پای کې ټول یو شان مري دا زموږ قومي مسله ده نو دې ته چې څونه زموږ مشران دي چې تر څو دا یو شی وي نه دي د هغه پورې ممکن